موږ پر لس لرالو پوښتنه شوې وه چې جنګ شروع دی، خلک هم دا دي اوس را روان دي، هسې نه که تکلیف مه کوئ هېڅ شی نشته، دا خیمې ولاړې دي هېڅ شی هم نشته. موږ هم پوه شولي چې راووتو خلکو ویل جنګ دی، نو موږ چې رالو شی هم نشته. قاضي صاحب دی ما دي ولاړ هغه هم چې هغه د کلي و شاته پر خیمه باندې لږ جنجال شوی و، نور یو مشکل هم نشته. قاضي صاحب دی ویني د لوړ ولاړ دي، ولا خو دوی نه خلک را روان دي په دا توره شپه. موږ ته رالو شی دا راته ووایه چې په ښار کې مې ستا دا اوازې دي چې دلته ټکان شوي دي د پلت والا یا د لغړیان پر خیمو باندې، که زموږ سره څه نظر شریک یې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. بالکل خلک اوس په تشویش کې دي. موږ د چمن ټول عوام ته دا یو پیغام ورکوو چې انشاءالله شی نشته. دغه څه د ملیشیو زموږ د خلکو پرمیان راغلې وه، نو هغه طرف څه دی په کیله کې موټران باسي او په روډ باندې یې لکوي، نو د هغه د وجې څه په مابینځ کې لږ جنجال راغلی و. د هغه له وجې مطلب دی 2 3 څلور ټکان کړي دي، په هغه کې زموږ یو ملګری لګېدلی دی. انشاءالله دی د تشویش خبره نشته، که چیرې په پښه کې لګېدلی دي، که چیرې خدای نخواسته داسې حالات دي بیا موږ به ټول چمن باندې غږ کوو. زموږ الحمدلله اوس هم کمیټې زموږ جوړه کړله، اوس هم په کیله کې ناسته ده، هغه مذاکرات شروع دي. نو د هغه دپاره موږ دا کمیټې ورواستوله چې باید په ښار کې دا کوم نن حالات چې وو خلک ډېر پریشانه وو او خلک ډېر په تشویش کې وله، نو انشاءالله شی نشته. او چمن عوام ته دا درخواست دی چې باید تر اوسه پورې داسې حالات نشته، زموږ خبرې روان دي. انشاءالله د امن د لارې به دا کوم فیصله یا دا کوم کار چې دی انشاءالله موږ به د مذاکراتو د لارې حل. مهرباني مننه. شی نشته، موږ دا یې بیرته کور ته روان شو، شی نشته. دا خلک نه که تکلیف نه کوي، دا په ګروپانو کې سره شیر کوي، د شپې خلک را روان دي، شی را